نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خپل امتیانو تا چې تاسو زما طریقې کلکیونی سے علیکم بسنتی، زما سنت او زما طریقې مضبوطیونی سے، وسنت الخلفاء الراشدین، او زما د خلیفگانو هغه خلیفگان چې هغه پنی غلار دي او هغوی ته د الله د طرف نه هدایت ملاو دی، د هغوی په لاره لاړ شئ. خلفاء راشدینو کې اول نمبر خلیفہ د نبی علیہ السلام نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی، او دویم نمبر خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی. من دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق تی اوسو خبر عرض کو. اللہ پاک زمون دین لا او دا پیغمبر علیہ السلام امت لو بالخصوص صحابہ لا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ذریعہ دیر لوی طاقت ورکڑے دے او امت پہ مضبوط کرے دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کلچ حضرت عمر اسلام روڑا نمون اللہ مضبوط کرو، ندن مخی من دیر کمزوری او پا کم روز باندے چے دے اسلام روڑا نمون پا مکہ مکرمہ کے کھولاو منزو کو، نین مخی من دا بیت اللہ خواہ کی کھولاو من نشو کولے. ایمانم دا چے روڑے دے نو دا نبی علیہ السلام دا نبوت پا دویم کالے روڑے دے او دے پخپلوئی کہ زمان مخ کی او کم سلویخ کسان مسلمانان شویو او دے سلویختم مسلمانے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ پما اللہ دا مسلمانانو سلویختم پورا کلا، سلویختم مسلمان زو. اسلام مجیباو کافر یو زیر آغون شویو میٹنگ گر آغوختیو او دا نبی علیہ السلام خلاف مشورے کولی کہ دا سرمون سوکو. عمر پاسے دوی گورا دا مونگ دا ٹول قوم پا منس کے دروانے پیدا کرے، پلارو زوی یو بل سر روان کړل، خزو خاوند یو بل سر روان کړل، رور سره جنگاو، د غم پکار دی. چا یو تجویز چا بل تجویز. او دا هغه وختو چې پیغمبر علیہ السلام په دار ارقم کې یو صحابی دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا هغه په کور کې خفیه او پټ تبلیغ کوو، دین خوراو کولو نشوته. دشمنان ډیر زیاتو، مخالفین ډیر زیاتو، نو کولو پیغمبر علیہ السلام علی الاعلان تبلیغ نشو کوله. او الله حکم هم دغه وی ما تورو چتکلو پاسې دم او مرګرو تموي چې مړه خو بس یو مسله ده او بس ختمولې پکار دي او تاسو له چل نظر دی او مال چل راځي او دلته کېنه چې ردی زنه او نخوځه لک سات پس با د نبی علیہ السلام نومه واغه چې دا غسر بدلته تاسو د مخ کې پروت دي، جنجال به ختم شي. تورې واغشت نوجوان دی او روت د سلیرشتو کال عمر دی، 24 سال عمر کې دی او چې څنګه روت یو صحابی دی خو پټ مسلمان دی ښکارې غږ نه کو. حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اوله مخله ورغه اپې پوه شو چې د خوسترګې سری دی او تور لاس کې لقی او څه چل خو دی. یو عمر سکه وی زما یاره د نبی علیہ السلام نومه واغه چې دی نه پرېدم، بس لوی اختلافات جوړ دی، جګړې جوړې کړې دی او زمون خدایان کنزی او زمون خدایانو پسې بد وی، زمون د پلان نیک دین خراب دی او نوې دین راوړې دی، بس نن ولا قصه خلاصو. هغه ته عمره سوچو کدا کارګران دی اس ګرانم نه دی، وی ګوره مکوا دا غړې لوی قوم دی، لوی خاندان دی او ځان له دشمنی مکو غاړه کوا. وی بس زمانن د سر نه دنګلې دی دو پویشو دی پویشا هغه پټ مسلمان او هغه ته پته و چې خدای اوس دار رقم تک دی ورغه او داغه وختو چې مسلمان تعالی د جهاد حکم نه دی شوی بلکې پیغمبر علیہ السلام ته د دفاعي جهاد حکم هم نشتا، دا حکم هم نشته چې پتا سو کم لکې او تبعا باندې ځان ته خلاص کو تا ملکا دام نشتا. اور دې وخت کې دا دي که څوک کنزلم کوي غږ باندې کوي، حکم د الله تر طرف نه دا دي که څوک در پسې تورم چلی تب په تور نه چلے، تب خاموش غږ باندې کې صحابو تم دا حکم او نبی علیہ السلام تم دا حکم ما غیر ده چې اسنه په نبی علیہ السلام ورشه غي سره نو وسلشت نه بل سشت واقعي سروانه جوړ نشي. وی عمر مکه ومړه دا خپل دین او ستا خپل دین ستا دې سره صغرز دی. حضرت عمر په پیشو هغه نعیم بن مسعود ته ګور نشي کولې دا کار، وی لکه تم چې ثوابي شوی جوړ داسې معلومیږي چې ته دفاع کې لکه چې تم خپل دین پریخي وته وی ما پرې د ورشه د خپل خور او د اوخي غم دیو کا پیغورې ولا ورکا او عرب په پیغور مړي د کمې دیوي د رڼا مړې کولو پس چې ته روان شوی د اغي دیوي رڼا ستا د خور کور ته رسیدلې ده، تاوخي مسلمان دي ستا خور مسلمانانه ما سکه ورشه غي پسې ورشه او چې دا پیغورې ورکا. حضرت عمر وی د ځل کې نور اور بل شو او پیغمبر علیہ السلام په ځای پاتې شو اوخي کړه لاړه خور کړه لاړه. تاوخي نوم سعیدو او د خور نوم فاطمه چې څنګه ورلم دي ځان په دننه دروازه کونډه کړې ده ورته دننه زنجیر دی، دروازې سره ودرېدم د قرآن شریف आवाज به واورېد. او دا حقیقت ته
دا خودی دا قرآن تلاوت کې قرآن لولي دا خو زما د خورم لاړه گمراه شو زما اوخم لاړ گمراه شو او د خپل پلار نیکه دین پرې خدا سوچ اغیله استاد راغله حضرت خباب رضی الله تعالی عنه هغه لګیا دی قرآن شریف ورته خای او قرآن شریف لیکل دی او دا غینه ورته لګیا دی قرآن ورته خای د ور اوډابو د توري پاغه سټه باندې پاغه موټي باندې او په زور आवाज ورکی ورکولاو کې هغه په پوي شو هغه استاد ته ولوي حضرت خباب ته ودا سکار دی چې زخه خورې موده او خېری مونږ پوي شو کارم پېښه او ته پردیس نه پتا گزارونه کې ته مهرباني وکړه کوټه کې پټ شه هغه کوټه کې پټ چې دروازه سینګ کولاو کړه نو او کی سره په پردهونه شو او د توري په دې موټي باندې دا او خدا سیواو او دقه سی وته وي ته سوابي شوي بی دینه شوي د پلار نیک دین دی پرې خو پرې دم دیننن نن به دی واجنه تاسو پیغمبر پسې زګردم ام نه پرېدم او تام نه پرېدم نو خور رااله یو خوا خاوند او بل خورور دی منس کې اخلاصې کو دی هو غصاو د سپېلو چته کړو چې شخ شو د خورې په دمه خواله او دومره مضبوط غزارې ولا ورکو چې د خور د مخ نه وینو دارې واله او د عمر په مخ د پاسه ور پرې وته د سوینې ته روان شي د چې د خور دی وینو ته قتل او خور ځان ته قتل چې دا سوچو بس خور سترګې راوسته عمره خبرم دنو سپورې پټولو سي درنه پټو زم مسلمان مو زما د خاوند مسلمان دی او ایمان راوړل دغه دوه خبره نشته او توره د سره ده چې څه د خوخی او کا او قسم د خدای په ذات چې دا وجود له ټوکړي ټوکړي کې د ایمان او دین له یړه نه بارونه بس خبره خلاصه ده ته په کوم سوچ لګې ته بوتان عبادت کې د کان عبادت کې مونږ دا غزات عبادت کو چې د ټولو کائنات خالق او مالک ته مونږ ډیر عمر په گمراهۍ کې او په کفر او په شرک په تیارې کې تیر کړه الله مونږ ته نصیب وکړه مونږ دا پیغمبر قدر کو دا مونږ عزت کو مونږ ته رڼا خو له مونږ ته دین خو چې دا خبره وره دي او هغه خور خوم د عمر خور وا او تم د خطاب زوی او زم د خطاب لوري لمستا یو وینه ده او کتا کې غیرت ما کستانه زیات غیرت دوست تکلش چې د خور د استغه خبره وسه خبره وره دي او د خور سترګو ته قتل او دا غي په مخ دی وینو ته قتل او بیا دا چې دا وینه په مامرا پرې وتا نو تورې کې خو دا وی خطا سو سوي ماته وای رول ماته وخای خور ته وینه تا ته مونږ نه شو درکول ته پلیته انما المشركون نجس ته مشرک ته پلیته تعالی لاس کې نشو درکول بالکل نشو درکول وی سب زغوالم کې لاس کې ونیسم سو کم وی ورشولم با غسل خانه ته نه نست ویلم با به خوش خوراک کنه هغه چې کوم دی لستل هغه ورلا ورکل حضرت خباب رضی الله عنه کټلان د کوټه کې پټو کوم استادو دا خبره اورې دي هغه د پوښم چې سلار راوته نه غروته او واځي ورکه ای عمره د خدای د پاره د انصاف نه کارواله بے انصافي وکاو ظلم مکو د انصاف نه کارواله ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځي قسم د الله په ذات چې بیګم ستاده پاره د خدای په دربار کې جړلې دي سوال کوي د خدای نه تعالی دعای غوښته ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرين ددنم عمر او د خطاب زوی او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام ددنم عمر او د غنم عمر رسول الله مبارک ته صحابه وي د دې دوه ډېر تنګیو یو عمر دی او بل عمر ابو جهل نوم عمرو دې سره بسکو حضور پاک الله تسوال کو خدای په دې دوه کې مسلمان کې او د عمر نوم له تغلیب ورک به عمرین نه وي به احد العمرين به احد العمرين دې کې یو مسلمان کا او چې مارته کوم حدیث اولس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې د عمر نوم یې غشته دي اللهم ايد الاسلام بعمر ابن الخطاب خدای د عمر د خطاب په زیبان اسلام مضبوط کا عجیبه دا چې هغه د شپې تعالی خدای ته جاړي او تا د دوزخ نه بچ کړي تا د شرک نه بچ کړي تا خدای ته نږدې کړي او تعالی جلاګانې کې یو تور پسې تور رااله تور پسې منډه زمانو ګوره دا حال دې زمانہ کې نه دی علماء دي دا زموږ علماء چې څومره منځونه کوي او کله جمعې کوي او کله جنازې کوي د قوم ته دعاګانې کوي قسم دې موږ دې قوم ته دعاګانې کوي موږ خدای دې قوم ته هدایت نصیب تاسو د پاره د مولیان لګیا دي جرګې د لکې روغې د لکې جنازې د لکې د خدای په دربار کې چې منځو کې سوالونه د لکې او حج لاړ شي تاسو له سوالونه کوي عمره لاړ شي نو تاسو له سوالونه کوي تاسو کنده لوبه کوي انصاف دی دقه چلو به تو مرګ لا پسې ګرځي ادله د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي دقه ردی زمانه د خلکو کار د خلک مولا پسې کندل کې مولا ولا دعا غواړي ولې ور پسې کندل کوي مولا وته نه غلار خي مولا سه ورته جنت لار خي مولا سه ورته د گمراهی مکوا مولا سه ورته د ګیره د مخرایا مولا سه ورته د خور بربند مگر دوا مولا سه ورته د سنیماګانو پسې مزه او دی لګي ور پسې کندل یو استاد دین خکای کړ عمل نه کې مکوونو کندل ولې کې بد ولې وسپک ولې دا یو جند د خلکو دا اوس نه شروع په خوانه دا شی شروع دي تا ته نه غلار خي تا خدای سره پیوس کوي تا ته د جنت لار خي تا د دوزخ نه بچ کوي نو چې عمل نه کې نو کندل ولې کې سپک ولې
او یو مولا سره ذاتی روانه ده دا هغه پوجي دا نور لیکل دي دا زموږ د خلکو بد قسمتي ده. ګوره ازارمن نشه خدای مزارمن کوما خدای ګوره پرې خپه کیږي څوک چې دین خدمت کوي او هغه پس څوک خبره کوي یا دغه دشمنی کوي نو خدای دا هر څه ویني ګوره پړون پړون بده کی برباد بده کی. نو اورته حضرت خباب په عمر د انصاف نه کار والا چې د چا مرګ پس منډه وي بیګا د خدای په دربار کې دل جنا کړی ده نور مړ نرم شو. د سورته طه د لومبي آیتونه وتولستل او بیا سوی عمر وی تاسو هم بوزه دل مې بوزه بس یو پوي شو زه اوس ما تاسو بوزه زه ور سره خپل د وسلور خبرې کوم او روان په بد نیت او مخودې د نبنیت ختم دی وسره شو او حضور پاک له بوته الته نبی علیہ السلام لا متلا رسیدلی و چې عمر تاسو سره وته او تور وسره ده او دې کې دروازه وډه بيدله چې دروازه کولو شو عمر نه ورننه و الله رسول هغه دی راغی یو صحابي و ترستو شاه زور مخ کې کېګم کو غزار کې په ما بو کې بل و ترستو شاه زور مخ کې کېګم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه رستو کو تاسو ټول اخواشه او زه پوښه دی پوښه قسم په خدای صحابه وی بیمار انا اشجع منه وی موږ د حضور پاک نه زیات بهادر شخصیت بل پستر ګونه دی ډیر بهادر انسان. یو ځل په مدینه منوره کې پروپاګاندا شو وی دشمن راغی حمله وکړه لوی شور شو غوغا شو پیغمبر علیه السلام د ابو طلحه اسو او پاغه د پاسه ورسور شو او نه په کته او نه په ځل او نه په صادرو هغه بربن اسور سور شو او تورې غاړه کې واچولا او د خلکو نه منډه لاړ او د مدینې نه بار توراتو شو په لارو کې او واپس راغی ما رأینا شیئا اسم نشتخا زه لم تراعو مېریږي دومره بهادر شخصیت. صحابو دې خواشه زور زم که په خنیت راغلی هر کله وته او که په بد نیت راغلی هم د په تورت دا سټوا پتش تور لار نبی علیہ السلام ورمنډه کړي او عمر د دقه غریوان نکله کولیو او تاسو ته کو په عمر په سنیت راغلی شبوایا په سنیت راغلی عمر ورته دا الله رسوله د اسلام په نیت راغلی مسلمانېږم زه مسلمانېږم چې څومره په دې کور کې خلکو د خوشاله نو ټولو چغې کړې الله اکبر ټول خوشاله شو. الله ذوالجلال دربار کې ناره تکبیر ولګید الله اکبر چغې شوې اوازونه شو. حضرت عمر نه چاته پوښتنه کو چې دغه وخت د حال سو حضور پاک ته د غریوان نه اونې ولې حال دې سو وی قسم دې چې د رسول الله مبارک لاس مې غریوان ته راو رسید وی د سر د وختنه تر د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبېده دومره زور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو پورې یو شان نه خولې وبېدل چې پیغمبر علیه السلام ته د اسلام په نیت راغلی نبی علیه السلام ول یو ناشنا دعا وغوښتله یو ډیره ناشنا اللهم اخرج ما فی قلبه من غل اللهم اخرج ما فی قلبه من غل وابدله ایمانا خدایا د پزړه کې چې اسلام سره کم حسد دی غته وباسا الله د پزړه کې چې اسلام سره کم حسد دی خدایا غته وباسا او د هغه حسد پدې ولا خدایا پزړه کې ایمان ورواچوا د شپې نم دعا شوه د دلته مله دعا وکړه د کلمه شهادت وې او فورا حضرت جبريل راغی او ابن ماجه کې حدیث دی جبريل علیہ السلام حضور پاک ته سوی یا رسول الله د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر د اسمان فرشتي د عمر په اسلام نن یو بل مبارکه ورکي او په خوشاله دلته په تاسو خوشاله یې الته په اسمان فرشتي خوشاله الله ایمان ور نصیب کو سلوختم مسلمان او چې څنګه مسلمان شو رسول الله مبارک ته فرمایي عرض کوي الله رسول دا دین حق دی بالکل حق دی نو دلته ولې ناشه بار ولې نوزه په عمر ماته د الله حکم لانه دی شوی ما د اره خبره ده الله په مشوره کوم او ما ته رب لا ده نه دی ویلې الله حکم دار چې د بدل ته عبادت کوم وی کزه او زمته اجازه شته بالکل کته دی اجازه ته لاړ او د مکه مشرکان خو په تمناستی چې عمر تللی او کارنامه وکړي د شیطانه ته خلک خوشاليږي او د نبی علیہ السلام مبارک اعوذ بالله سر بروړي او د لار د بیت الله خوا کې اودرید او ځان سره نور مسلمانان هم بوتل یواز نه ځان سره ګڼ شمیر مسلمانان هم بوتل عبد الله ابن مسعود هم پاغه کړي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شپږم مسلمان دی 15 کسان ته مخ کړي 6 نمبر شپږم نمبر مسلمان او هغه یو عجیب خبره کوي عبد الله بن مسعود په یو ځل پیغمبر علیه السلام په لار تیرېده وسره مرګري نو ما دا عقبه ابن ابي معيط ګډ چيله سرولې نو ما ته وی چې الکا د ګډو چيلو کې د پیوي نو مونږ باندې پیوسکا وی مې چې سیب دا خو زمانه دي دا خو د عقبه دي د پردو ګډو چيلو نه تاسو له پېنه شمله شلې وی راته وی چې خبره دی دي امون یو پر دی دی وی خدا سیو کا یو داسې چيله پکې وګوره یا ګډا چې بالکل اوچي نبلار به یو نه لنګي نو ما ول یو اوچ چيله راوستا
نه په پکې نو غولانځي بالکل اوچا کړه سوا نه لنګ شوی و نه بلار بوا امي ولا راوستا چې مې ولا راوستا نو حضور پاک په غولانځ ګوتې واله نو غولانځ د پيو نه ډکه شو او بیا ته په اول وشله په مې مشکل په خپل مشکل په مرګري مشکل وای ما وته چې دا چل ما ته مخایا هغه هویږي دا څه چل ول دي نو عبد الله بن مسعود وای مې چې دا چل ما ته مخایا دا غوډه سان چل دی او چې چلے بني سما او په بتیوزی وای حضور پاک او خندل وای ما ته وی الکا تا ته خدای د اسلام ډیر چلونه وخی تا ته خدای د اسلام ډیر چلونه وخی واقعي عبد الله بن مسعود خدای پاک مسلمان کا او خدای وته د دین او د اسلام او د فقه دومره چلونه غول چې د حد نه وته ډیر سيزونه وته خدای پاک او خدای نو عبد الله بن مسعود وای ځان سره مونږ بوتلو او د بیت الله په خوا کې ودرې او چې څنګه ودرې دا نو اعلان وکړ سوي وای که څوک می پیژني هډه راخره او که څوک به نه پیژني نو د عمر ما او د خطاب زویما او ما کلمه شهادت اوس د پیغمبر علی السلام په خوا کې اوه او کله چادلاس کې زوري را میدان ته دي شي روزه کله چادلاس کې زوري او موږ نمخ کې شو او یو د بیت الله په خوا کې شریکه جمع وکړه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای وچ کلا فلما اسلم عمر نقاتل قريشا وصلى عند الكعبه وصلينا معه فلما اسلم عمر چې اسلام وروړو نو بیا موږ د مشرکانو سره نیخ شو بیا وته مخامخ شو وصلى عند الكعبه د کعبه په خوا کې منځ کو وصلينا معه موږ متروزه مسکل دیو جن علماء وای د فاروق لقب ملوش فاروق معنا جدا کون کې حق باطل یو بل نه جدا کون کې حق کار کون کې چې حق کار شي باطل نه جدا شي نو د بیت الله په خوا کې حق کار کو چغه واله اعلان وکړه لقب بالفاروق فاروق لقب ملو شو او څوک وینا دا فاروق لقب یو بل کارنامه کې ملو دي په مدینه شریفه کې یو منافق او یو يهودي د دواړو یو بل سره جګړه او پزمکه يهودي په حق او د منافق په ناجیز دواړه لاړ نبی عليه السلام له چې ورل حضور پاک د دواړو خبرې اورېدې نو فیصله د يهودي په حق کې اته پته چې يهودي په حق دي او د بل خو ظاهر کې مسلمان دي دام ځلنه کافر دي منافق دي يهودي له فیصله وکړه دوی د حضور پاک نه بارو وطن نه منافق ورتوي ویره دا فیصله مړنالي استاد پیغمبر دې کوم بخته یاره وی بس پیغمبر دې خړه منالي وی بیا وی د په عمر فیصله کو د دې منافق دا خیالو چې عمر به زما دي ظاهري مسلمانې ته وګوري نو مال به فیصله وکړي يهودي وی ډېر خدای تاسو پیغمبر دې ظالمانو تاسو نه مانه دې مانه زجدو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الله دروازه ولا روت وسدي او منافق ورته وی سیب زمور دې يهودي میاس کې جګړه دا او موږ له فیصله وکړه به خړې راخره يهودي په مخ کې شو وی سیب دا فیصله اوس نبی علیہ السلام وکړه خو دې نه مانی او تعالی راوستو وی ښا وی ډیر آسان ده زبوکم خیر دې کاغه نه مانی زبدل وکړه کور تلاله تورې په برجه واله او راوتو سره چې شلق ورکه د منافق نه سربل طرف ته وغورځاو او چې د حضور پاک د فیصلې نه پس مال سو فیصله وروړي دغه چل به وسره کوم زما دغه فیصله لګي دا سه فیصله به وسره سړی سر وغورځاو هغه د منافق رشتہ دارانو منډه کړی نبی عليه السلام لا سه عمر د مون سړی وجلې مفتو کې سړی وجه نبی عليه السلام عمر راغوښته ولدي وو وې سیف ستاده فیصله نه پسې مال فیصله راوړه وینې بختا غصه به وته کړي څه چلو شو خبره به وته کړي وې نصیحت به وته کړي پوری کړي به نو تا سړی په تور عمر دې کو الله رسول وی کدینه پسم ستانه پس مال سو فیصله روم دغه چل بکو مال دوی من راځي نبی علیہ السلام په خپاو دغه جبرئیل راغی او قران حکیم کې آیت راوړو فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما چې کوم سړی تا د فیصلې نه پس بل چاله فیصله وړي دا مسلمان نه دی مسلمان باغی چې ستا په فیصله راځي دی ستا فیصله نه پس بل نه دی او ضمنن دا معلومه شو چې عمر کم کار کړی دی ټیکې کړی 100% ټیک کار کړی دیو جنا علماء د فاروق لقب ملو شو الفارق بين الحق والباطل الفارق والمميز للحق من الباطل حق اذا باطل نه جدا ښکارا کړ چې حق دې ته ویل کېږي د چا پروا نه ساتم بهر کیف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شو نو عبد الله بن مسعود وی ما زلنا عزا منذ اسلم عمر چې کله نه اسلام د عمر مسلمان شو په مونږ بیا زور ور شو بیا
زمونږ نه کمزورتیا لاړه ختمه شي. بهادر انسانو، کلک مسلمان او کلک بهادر او نه یریدونکي او حق د پاره داسې و. نبی علیہ السلام ته دعا کړې وه، وی خدای د عمر په ژبه آخر دمه پورې حق جاري وساتي. او یو ځای کې وفرمایل وی عمر داسې مثال دی، وی د حق د لاسه د خلکو نه جدا ګرځي، د خلکو نه دی خوا. ولې؟ رښتونی خبره کوي، حق خبره کوي او د الله او د رسول په مقابله کې د هیچا پروا نه ساتي. ډېر لوی مناقب دي سه. یو ځل حضور پاک مبارک وفرمایل ما یو خوب ولید، ما سره پی دی هغه مې وسکل او چې کوم رانه زیاتی شو هغه مې عمر له ورکړل. ما اولته یا رسول الله تعبیر یې څه دی؟ وی علم. ما له چې کوم علم زیاتی شو هغه زیاتی علم مې چاله ورکړ، حضرت عمر له ورکړل. او په یو موقع فرمایي وی که ما نه پس بل پیغمبر وی او پیغمبري راتلا، ما باندې پیغمبره دروازه بنده را، ما نه پس بل پیغمبر نه راځي. او قبل فرض زمانه پس بل پیغمبر راتللی به عمرو. او یو موقع باندې نبی علیہ السلام او فرمایل وی ما خلق ولیدل خپل امتیان مې ولیدل چې کمیسونه یې جوړې دي، د چا کمیس ته نامه پورې دی، د چا کمیس تر کونډو پورې دی، د چا د هغې نه اوږد دی. وی عمر مې ولید چې ځان پسې په ځمکه کمیس راښکاو، دومره اوږد کمیس یې. صحابو تپوس وکړه د الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وی دین په دونه غالب دی، دا کمیس د دین په شکل کې دی. کمیس د ګرمۍ هم سړی بچ کوي، یخنۍ هم سړی بچ کوي. دارنګې دین انسان د دنیا او د آخرت د دواړو مصیبتونو نه بچ کوي. څنګه چې کمیس د انسان د ډول ذریعه ده، دین هم د انسان د ډول ذریعه ده. کمیس کې سړی ځان پټ ساتل غواړي. دین کې بام انسان ادخلوا فی السلم کافه، کوشش کوي چې اول نه آخره پورې پټ شم. نورې وجې مشته خو تاسو له مې احسانې ووې. نو ګوره دین پکې د حضور پاک د وینا مطابق دومره دی چې کمیس د دین ورپسې براخکې شي. او یو ځل ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عمره په جنت کې مې یو محل ولید، د سرو زرو محل، مکمل د سونې محل. او یو ښځه ورته مخکې ناسته وه، ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه. نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ وی ما وی چې دا جوړ زما دی. نبی علیہ السلام فرمایي ځکه ډېر عظیم الشان او ډېر خشته ښکلی محل و، مې دا به زمی. نو چا راته وی چې نه، دا ستا په امت کې ستا یو امتي دی او دا د هغه محل دی. دا څوک دی زما امتي؟ وی دا د عمر فاروق محل دی. وی عمره وی زړه مې وتو شو چې دې محل ته دننه ورننوځم او ستا دا محل د دننه نه ووینم، خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا وردننه نه شوم. عمر خو غیرتي و که نه؟ ستا د غیرت ته وجې نه یا سنت ته تاله پې غصه در نه شي چې زما محل ته بې زما د اجازت نه ولې وردننه شوې، یا زه لا نیم داخل شوې او ته ور داخل شوې. داسې نورې وجې هم شته علماو لیکلي دي. ستا د غیرت د وجې نه ورنللم. نو عمر وجړل او د سترګو نه اوښکې وبې د بخاري شریف کې راځي وبک اغار یا رسول الله، د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم. او چې ته وردننه شوې نو څه خبر شوې. او ډېر لوی فضایل دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. ډېر د قرآن شریف آیتونه د ده د رأی مطابق الله نازل کړي دي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مستقل کتاب لیکلی دی، مستقل کتاب موافقات القرآن لعمر. د حضرت سلام مبارک چې کله د بیت الله طواف نو اوس چې څوک طواف د بیت الله کې نو مقام ابراهیم ورته وایي هغې سره یو 2 رکعاته لمونځ کوي، واجب الطواف ورته وایي. نو عمر نبی علیہ السلام ته وی الله رسوله د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته نه کوو. حضور پاک وته ما ته الله تعالی حکم نشته، دا خو چې ما ته الله حکم وکړي دا غي پابندي کوم، حکم نشته. لک سات پس حضرت جبريل علیہ السلام راغی او د قرآن شریف دا آیت نازل شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، چې طواف وکې نو مقام ابراهیم سره 2 رکعاته منځ ورغله کې تیر شو. رب العالمین هغه آیت نازل. یو ځل حضور پاک ته کېناستو، غیرت خود کې ډېر زیاتو. د الله رسول وی دی بیبیانو ته وایي چې دی پرده کوي. هغه زمانه داسې وه چې د ښځو د عامه پرده نه وه، بار به زنانه ټیک ته نور وجود به پټو، خېټه ملا پیدا به پټو، خو لکه څنګه چې دا سړي بار ګرځي دارنګې به ښځې بار ګرځېدنې او د سماتی لبم بار تلې پټو ته خاص دی او د سړو سره ګډ بنو یو خاص دی او د ښځو هلته به سړي نه تلل، نو هلته به دا ښځې او د سماتی لب تلې سودا پسې به هم تلې. لکه اوس چې زمونږ په دې وطن کې دا بوډیګانې زنانه سینګلې دقسې به همې ښځې ګرځېدې، سړو سره به خبرې هم کولې. نو وی د الله رسول دا مې نه ده خوښه. عمره وی ولې په ما هغه پابندي لګې چې کومه خدای نه ده لګولې، خدای یو شی نه دی منع کړی نو ته ولې کړې؟ بس دې غلی لږ ساعت پس جبريل علیہ السلام په قرآن شریف کې آیتونه راوړل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، چې دې ښځو ته ووایه چې باس اوس د سړو په شان به په لارو کوڅو غم خادو دکاندارو کې یو شان نه ګرځي، کور دې کښېني.
بس د دله کې رااله خدای پاک د پردې آیت نازل کړ. یو بلم داسې واقع پیښه شوې ده د بدر د قیدیانو متعلق. بدر کې اویا کسان قیدیان ونیول، مدینه منورې ته راوستل. حضور پاک د صحابو میټینګ راوغوښته او مشوره کوله چې د قیدیانو سره سو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ریوا چې ردینه به فدیه والو جرمانه او خوشی به او دا غره په دې بنیاد خوا چې یو خو په دې پیسو مونږ ځان له جنگ سامان والو او بل دادی چې دی به خوشی کو کېدی چې خدای پاک دوی مسلمانان او کدوی نه بچی به خدای مسلمانان او ډیرو صحابو دا ریخه حقله ځکه دا اکثر صحابو بچی پکې د چا پکې رونو د چا پکې ترو د چا پکې ماما د چا پکې پلا. عمر فاروق رضی الله عنه چپ ناس دی. عمر ته سنوي استاد سره وی زبویم په عمل به پیونه کې وی عمل سره ستا کار نشتا خپل خبره وکا عمل خو چې اکثر سو نه بکاو وی خصب زما خدای دې چې دا ټول وجل غواړي دا د خدای دشمنان دي او دا وجل غواړي او وجنو به داسې به نه وجنو چې دا چا پکې کوم رشتہ دار دی هغه خپل رشتہ دار وجني. زما پکې یو ماما دې د باغ لال کړ او دا علي پکې رور دی عقیل ابا خپل رور لال کړ او یې بستا پکې تر دی عباس یو دې پکې زوم دی ابو العاص تبر د خپل دواړه لال کړ او دا ابوبکر پکې زوی دی خپل زوی لال د چا چې رشتہ دار دی بمړ کی الله تبو خو چې خدای استا مقابله کې نه ماما په جنم نه پلار نه زوی نه رو. حضور پاک مسکه جو عمر ډیره سخت خبره دی سخت فیصله دی وکړه ویني دما خدا غره ده الکه د عمر سره څوک مرګري یو مرګري پیدا شو باقی ټول بل خو نو یو مرګري دی ګنې ما بدل فیصله کړو او اکثریت وی نه وجنو عقیدانه خوش کړل فدیت واغشتو پرې خودل. قرآن حکیم کې الله پاک آیت نازل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. آینده لدا سونه کې عمر کې سویل ټکی ویلو او یو روایت کې ناشنا ټکی راځي ناشنا وی دا فدیه واغشتا وی دا خدای وکړ ما خو منې کړي نه وکنا یعنی وی اور راغلی و د مدینې نه بار ولاړو او دې اور به د عمر نه داغه داغه یو مرګري نه بغیر دانو ټول سوزولی و چونکه ما نه منې کړي ستاسو خپل مشوره ونه ځکه اور دردن نه ور الکه یو خبر رااله نو پروردگار د هغه متعلقه آیت نازل. مدینه شریفه کې چې کوم لوی منافق او عبد الله ابن ابي چې کوم وخمل شو منافقون منافق دي چې په خپل اسلام او لکه کفر مونږ به هم کو نبی عليه السلام پس جهاد لم تلره صدقې به هم ورکولې کلمې به هم وې ذکرونه به هم کول پټکې به هم وو او خاص تخکلی وګدي جامع ګرا پړول دال مسلمان ظاهر کې ښکارېده او دنه منافق کافر زوی سوچا مسلمان سوچا چې مړ شو نو زوی راغی حضور پاک لا ودا الله رسول زما پلار مړ دی هغه ظاهر کې ډېر رستو دی په دین کې د خلینا دیو دلنه نه دی مړ شو او هغه وصیت کړی ستا کمیس غواړي او بل دا وصیت کړی جنازه او په نبی عليه السلام کوي. دې ته عجیب منافق ظاهر کې راځي جنازه په نبی عليه السلام کوي چې به ماره جنازه مو کی او لکه دنه کافر دی قسم دې کلم په خپل ځانو یری خدای ته مړ ټیک کې تم خدای زړونه ټیک کې هغه هغه مونږ کې حضور پاک په شاته ولاړ او جهادم کې ور سکر سکي او د نبی کافر او جنازم په نبی عليه السلام کوي کمیسه ولا ور کوي هدايه او چې جنازه تیار شي ما ته سوال جواب وکړي در جنازه تیار شو حضور پاک په سوال جواب وکړي نبی عليه السلام سره صحابه له عمر موزر الله رسول منافق له کمیس ولې وکړي منافق دی عمر زما تر عباس چې کله په بدر کې قیدی شو داغه کمیس نو دوله کمیس ور کړی ځکه هغه د فقط برابر دا مې داغه بدل خلاص کړ او زما کمیس وته هیڅ فائدہ نشي رسول دې کافر دی زما کمیس فائدہ نشي رسول او د عباس ته کمیس بدل می خلاص او چې جنازه ته څنګه ور مخ کې شو کنه عمر راغی د سینې ته مخامخ حضور پاک ته ورید ودا پچا جنازه کې دا ګور ډیر ګران کار دی یو سړی چې مړ شي که خراب سړی می نو دا هغه د مرګ وخت کې بچی خو غمجن نه کړي او قوم غمجن او چې ته هغه په مخ کې وت پس خبره کې والله قوم به مړ کې ولا چې دا تازه غم دی لبان اور لګیدل دي سړی مړ شو ته خراب دی او خراب دي ته وایو خراب سړی دا بچو په مخ کې چې دا خراب سړی چې بیغم دي ټول قوم ولاړ دي بچی ولاړ دي او دې نیغ راغی د حضور پاک سینې ته ودرېده دا پچا جنازه کې په منافق کې القائل يوم كذا كذا وكذا فلان كير ودي دا خبره نه وکړي فلان كير ودي دا نو ویل دې نه دی ویل دې داغه چې څومره خباستونه یو وته شمیرل دومره بادر سړی لارې تازه مړ دي بچي ولاړ دي قوم ولاړ دي او خیان ولاړ دي رشتہ داران ولاړ دي او مخ کې بادر لګیا دي ته په دې جنازه کې دا منافق دا فلان کې حضور پاک پته اخر عني يا عمر رست شمرا ما پریدا
وینه د الله رسول مکو پر ظالم جنازه او ته خدای نه منې کړی چې مکو په جنازه وینا خدای نه منې کړی والله ما تویل دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن كتولا او یا ظلم بخنه غواړي نه بخم الله دا ما تویل او عمره کما ته پتو لګی چې دا او یو کرتونه په زیات خدای بخید او یو نه زیات ولوي هغه ارس نبی علیہ السلام ير کل کې ظالم په عائشہ صدیقه سونه الزام لګول که خدای بخی کنه او په آخرت کې دما یو امتی زیاتیږي دا یو نه زیات ولوي وی نه موایا مکوا وی تل رښو منه جنازه په حضور پاک وکړه چې جنازه سین اوشوا نو جبرئیل علیہ السلام راغی او دا آیت نازل کا الله پاک لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نن پس بد منافق جنازم نه کې په قبر به نو درېږي مخکې الله نه منې کو دا الله پاک حکمت ولی حضور پاک یو ټکی د خلی مبارک نه وته وی انی اريد ان يستمع الف من قومه وی زما دا خوخه دا جنازه کوم عمر چې خدای پاک رضا زرګونه قوم مسلمانان کی او مقصد شوا دا هغه جنازې په برکت دا هغه د قوم چې څومره کافرانو منافقانو خدای پاک مسلمانان کړ او عمر وی مکوا الله رستو حکم نازل کړی دی لپس بنکه دا یو سالون مثال د تما ذکر کړ نور دلته ډیر زیات مثالونه دي لګنه یو ځل حضور پاک بیبیانو سره ناستو پکور کې دنو بیبیانو تسلونه میدونه غختل کور کې आवाजونه اوچته دي کې عمر راغی نو بیبیانو خپل کوټو ته منډه کړې دی په پینه شو نبی علیہ السلام مسکی شو دی وته الله دې ټول مرو خاندوا دا الله رسول ولې خاندي خدای دې ټول مرو خانده ولې خاندي وی عمره وی دا ټول راغونډې شي ما نه سيزونه غوښتل او چې تیولې دې نو خپل کوټو ته منډه کړې نو په دې رااله خنداراله نو عمر ټول بیبیانو تمخ اوچت کو اے د ځانونو دشمنانو ما نه یریږي او د حضور پاک نه یریږي ما نه یریږي غنه نه یریږي اغي وتوی او تا نه زکه یریږي چې زړه دې سخت دی او جبه دې سخت ده او د حضور پاک لم نرم دی او جبه نرم ده تا نه زکه یریږي یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د دروازې نه بار د اختر وځوا او ماشومان راغونډو او یو وینځه و تور وینځه واوته غړېدا بلارک او ماشومان لګي وته تمبل و اختر وځو وینځه خدا سره لکه سړو کولو وګرځې دي تور وینځه راوته غړېږي او ماشومان وته تمبل وي دغه په عمر راغی چې عمر راغی بس هغه وینځه متختدل او ماشومان هم غرواله پیغمبر علیہ السلام او فرمایل وی اما شومان چې منډه وای کنه منډه نو شیطانان اتخکاری چې هغه سره په منډو دي نو عمر نه ما شومان مو تختل او شیطانان په لارو کوزو کې دي منډه وای او بیا عمر ته عمره وی چې ته په کمالار دي شیطان د سره یو تا د پاغلار د سره نه دي چې ته په کومه دي شیطان پاغی نه دي په بل لار دي او شیطانان د نه تختی د څومره لوی خبره دا د حضور پاک دویم مرګره دي او دویم خلیفہ دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او په خپل اخیری زمانہ کې چې د کمی کارنامې کړې جو سپر طاقت یو تبع فارس بل ته روم لکه امریکا ورس او د دواړه فتح کړل فارس هم فتح ختم بریز او روم هم فتح کړ د کسرا مانه هم فتح شو او د هرقل د روم مانه هم فتح شو او د هرقل د روم او د فارس د بادشاهانو په سيزونو په مدینه کې ماشومان لوبې کولې او ناس مدینه کې او هدایت ورکړي شام ته یو صحابي لګلو ساریا شام ته مدینه کې ناستو اغل आवाज ورکی شام څومره لري دي میاشتو مزل دي یا ساریتو اے ساریا جوغر نه اوسي او یریګا ګور دې نه روان دی غل هدایت ورکي خلق وی چې د عمر باندې چلو شو ناس په مدینه کې دی او ساریه ته چغوي وي او شام کې چې ساریه سموده پس راغی دا جرنیل او د فوج د مسلمانانو یروي په پلان کې ورځ عمر یو چغه والی و او بالکل به مونږ په یو دشمن روانو او شاتم سوچنو او دشمن د غر نه په مونږ را روانو ویناګانه د عمر आवाज مې وورید بما والله انه لتا قسم په خدای د عمر आवाज دی چې شاته مې وکتل د غر شاته غر باندې دشمن راته هغه ته متوجي شو هغه لم شکست ورکو او عمر आवाज نه ورا کړی د مخ شانه و دشمن گیر کړو ناس مدینه کې دی او د شام د لخر نگرانی د مدینه نه کې الله پاک دومره لوی شان ور کړی دومره لوی کرامت خدای ور کړی او دومره لوی عزت خدای پاک ور کړی تن خیر رضیات کم نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د لور د ام المؤمنین د مسلمانانو مور ده نو هغه ته چوي چې زمون خو نه مني خو ته ورته وایا چې ځان له بیت المال نه تنخواه زیاته کی نو حفصه ولنا له خو د مسلمانانو مور او د لور ای بابا یو خبره ده تکم وای بچي په تنخواه دې رضیاته کم ده او ته مهرباني وکړه تنخواه ځان له زیاته کړه بسترګې سره شوي ای بچي دا چا ویلي ناوی ته پرې ده نه وی دا خپل خبره نه ده کړې تا دا ته چا ویلي دي اصلي را تو خای چې دا سره پوي شم په بچي وتا حضور پاک سره جون تیر کړی دی ویو وی جامع څنګه وا وی ټوټه وته لګېدلې
وی ډوډۍ څنګه وه؟ وی یو وخت وه، 5 وخته به نه وه، 6 وخته به نه وه. وی بسترې څنګه وه؟ وی یو بسترې وه، نو په اوړي کې به مونږ برغه کړه د پاسه په سملاستېده، او په ژمي کې به هم سنګل کړه، نو په نیمه به سملاسته او نیمه به په ځان د پاسه اچوله. وی بالښ یې څنګه و؟ وی د سرمنې و، او دننه پکې د مالوچو په دی د کجورو پاڼې وې. نو وی افسې زه د هغه نه لوی سړی یم، هغه دغه ګزاره کول او زه به نه کوم. دا ایمان. او په مکه مکرمه کې یو غر باندې روانو، نو لوی لښکر ورسره دی، بلا روس الاجناد لوی قمندانان او جرنیلان ورسره دي. یو ځای کې ودرېد، ټوله قافله ودرېده چې امیر المؤمنین ودرېد سوی چې ودرېده، نو خلکو وی صاحب څه کې؟ نو په جلا شو. وی دلته راته یو خبره را یاده شو دې ځای کې، وی ما به ګډې چیلې دلته سرولې، اوښان به مې سره، نو ما به ماسخوتن اوښان کور ته نار بوتلل، نو ما زما پلار و خطاب ابه راته غوسه او ما ته وی عمره تا نه به څه جوړېږي؟ تا له د اوښانو د سرولو چلم نه درځي، ته د ګډو د چیلو په سرندم نه پوهېږې، د اوښ د سرولو په چلم نه پوهېږې، تا نه به څه جوړېږي نیک بخته؟ ته به څه شي جوړېږي؟ دا چل خو زده که اوښان خو سره وه، د خلکو اوښان او ګډې چیلې ماښام ماړه راځي او تنت نار بوځي او نارې راولي. وی عمره وی جړل، وی هغه شی وی ته هغه شی وی چې د اوښانو او د ګډو چیلو په سرندم نه پوهېدې. عمره تعالی به پلار پیغور درکو چې د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږې، لیکن عمره نن امیر المؤمنین، نن د مسلمانانو مشر او بادشاہ. عمره دا ستا کمال نه دی، پتا چې اوښان هم نه سرول، دا د اسلام او د رسول الله مبارک برکت دی، نه د هغې برکت، دا ستا کمال نه دی. ما باندې چا څه کړو؟ او کوم نظام چې قائم کړو، دا د پولیس نظام د قائم کړی، د پولیس نظام. او جهادونه به کېده، خو باقاعده فوجي تربیت او فوجي چونې او د فوج دپاره مرکزونه او ټیکانې، دا د عمر فاروق رضی الله عنه کارنامه ده. او فوج په دې باندې پویول، لکه اوس هم فوج وایي آرډر، لا این آرډر، دا د نظامو چې آرډر د مدینې نه وشي بالکل به منې، دوی به خبره وپکې نه، دا به نه وایي چې دا ولې او دا ولې او دا ولې. د ډاک سیسټم، ډاګي نظام دا د جوړ کړی، سفارتي نظام دا یو ملک سفیر چې په بل ملک کې دا د جوړ کړی، او د هغې نه علاوه د تنخواګانو نظام، هر چا له مستقل خپله خپله تنخوا مقرر د کار دی، او چې کوم کافرانو یهودیان او عیسایان هغې له پیسې ورکول، هغې له تنخواګانې مقررول، دا د حضرت عمر فاروق کان. او د بیت المال د اوښانو او د هغې د اسونو دپاره ځان له ځمکې جدا کول، ځان له ظریف عربونه جوړول، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کارنامې دي. ډېرې کارنامې یې کړي دي جی، تقریبا 22 لاک مربع میل ناقه، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوې ده، او اسلام ډېر زیات خور شو، د اسلام روب او د اسلام دبدبه ډېره مضبوطه قایمه شو. او د مظلوم بې کسي د الفاظ دو، وی د فرات د دریاب په غاړه که سپي ده، قیامت پر ورځ به خدای تپوس د عمر نه کوي. نو د فرات د دریاب په غاړه سپي د تندې ولې مري، دریاب ته یې شونډې ښکته کړي که نه، وی نه دا تپوس ما نه کېږي. څومره بېکسان او مظلوماني، او دوی اوږي و فوراً د ما خبرې ګورې چې زما په حکومت کې د لوږې نه څوک چغې ونه وایي، او زما په حکومت کې د تندې نه څوک چغې ونه وایي. دا د حضرت عمر فاروق دا وزارت مال، د مال دا وزارت وینئ چې تاسو ورته وایئ، دا د برکت د دې قیام کړی دی، مستقل او مستقل وزیران یې مقرر کړل، ته به د دې محکمې انچارج یې، ته به د دې محکمې انچارج یې، او ته به د دې محکمې انچارج. دا لوی نظام یې قایم. بهر کې حالات نورم شته، موقع انشاءالله نو آینده جمعه کې به درته ووایم.